د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه مجرمین یې نیولي چې د کابل په هوایي ډګر همدارنګه د چینایانو په هوټل همدارنګه یې د پاکستان په سفارت هم برید کړی و. همدارنګه ښاغلي مجاهد ویلي دي چې دوی له دې څخه بغیر د نور غټو بریدونو پلانونه هم درلودل چې په دوی باندې هم مهاله عملیات ترسره. دغه عملیات په کابل کې په 2 نقطو همدارنګه د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې ترسره شوي دي. ښاغلي مجاهد په خپل ټویټ کې لیکلي دي تېره ورځ په کابل او نیمروز ولایت کې د داعشیانو په یو مهم او خطرناک شبکه چې په کابل ښار کې یې لانګخان هوټل چې چینایي اتباع پکې اوسېدل، هوایي میدان او د پاکستان په سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونه تنظیم او سرته رسولي وو. په ځینو نورو مهمو اهدافو یې هم د برید پلان درلود او افغانستان ته یې له خارج څخه بهرني داعشیان هم را انتقالول. پراخ او هماهنګ عملیات وشول چې په ترڅ کې د کابل ښار 8 حوزې اړوند شهدای صالحین او قلاچي سیمو او د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د 3 پټنځایونو په نښه شول چې په نتیجه کې 3 واړه پټنځایونه له منځه لاړه. 8 تنه داعشیان ووژل شول. ډېرې سپکې وسلې، لاسي بمونه، ماینونه، چاودېدونکي واسکټونه او منفجره مواد ترلاسه شو. همدارنګه 7 تنه داعشیان ژوندي ونیول شول او یو شمېر مشکوک افراد هم د پوښتنو لپاره توقیف شول. په وژل شوو کې بهرني داعشیان هم موجود وو.